د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د کاري بوختیا د نشتون له امله ځوانان ډېری ستونزې پر ځان تېروي. دوی بیکاري د ځان لپاره لوی ګواښ بولي او زیاتوي که څه هم په هیواد کې د جګړې ټغر ورټول شوی، خو د ځوانانو پر وړاندې د بیکارۍ ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. خاصتا امنیت خو بیخي د یغه وړ د امن شته، خو یوه اساسي ستونزه دا ده چې بیکاري زیاته ده. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې هغه ټپي پروژې چې په ټاپه درېدلې دي باید هغه پیل کړي تر څو ځوانان د خارج ملک څخه کچکلي څخه په امن کې شي او په کور زمینه باید ورته برابره کړي. دولت باید ځوانانو ته داسې کاروبار پیدا کړي، پروژې پیدا کړي، پروژې چالان کړي تر څو ځوانان په هغه کې مصروف شي او دوی حلال رزق پیدا کړي او دوی د کچکي لارو نه او د خارج ملکو نه وساتل شي، د ولایت ژوند په خوندي وي. هاخوا بیا ولایتي مسؤلین په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو د تطبیق خبره کوي او زیاتوي چې په پلي شویو پروژو کې به زیات شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره او د بیکارۍ کچه به ورسره راټیټه شي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې بالخصوص د خوست په سطحه د خوست ولایت په سطحه ډېرې پروژې پلي شولې چې هغه د ولس خدماتو ته وړاندې شولې، د هغې استفادې ته وړاندې شولې او بعضې لا په تدارکاتو کې پرتې دي او بعضې اوس هم جریان لري. موږ همیشه خپل ولس ته دا کوشش کوو او دا زیار باسو تر څو مو خپلو ځوانانو ته کار پیدا کړی وي. په دې برخه کې امارت اسلامي بیا هم کوشش کوي چې خپل ولس ته زمینه مساعده کړي تر څو یوه ګوله هغه نفقه د خپل فامیل ته راوړي. د نړیوالې مرستندویه ټولنو د معلوماتو په اساس افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسېدلې او د یادې برخې د کابو کولو لپاره یې له هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه کړې. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي که چیرې په هیواد کې شخصي فابریکو ته سهولتونه برابر شي، په دې سره به ډېری ځوانانو ته د کار زمینه برابره او د بیکارۍ کچه به کابو شوې وي.